دینه بعد ورور ته پوس کړی دی چې یو سړی دغه منځونه پرېښي دي، فرض منځونه د قصد پرېښي دي، اوس یې توبه ویسته، نو دا به د دې تېر شوو منځونو قضا راوړي که نه به راوړي. دا مسله چې ده د اهل علمو په منځ کې اختلافي ده. یو قول د علماو دا دی چې دی به د دې تېر شوو منځونو قضا راوړي. دویم قول د علماو هغه دا دی راجح قول چې په ده باندې قضا نشته دی، او دا مذهب چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوره کړی دی. د دې وجه هم دا ده چې دا منځ د عبادت مؤقت دی په وخت معین پسې، لکه الله وایي دا منځ موږ فرض کړی دی په وخت معین کې، نو دغه وخت چې تا نه فوت شو بیا د دې قضا راوړل په تا باندې نشته دی. هغه سړي دپاره چې هغه ډېر منځونه پرېښي په هغه باندې قضا راوړل نشته دی. دی به څه کوي؟ دی به الله ته توبه وباسي، استغفار به وایي او نیک کارونه به کوي، او امید دی چې الله ده ته دغه ګناه ورته معاف کړي. والله اعلم.